سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو بښنه غواړم څه وخت دپاره ما نوې ویډیوګانې نه جوړولې، زما مصروفیت لږ زیات شوی و. نن نه بعد به انشاءالله زه بیا کوشش کوم چې هره ورځ ستاسو د یو پوښتنې نه یوه پوښتنه راوالم او تاسو ته په ویډیو جوړه کړم. نن مې هم ډېره یوه مهمه پوښتنه راخیستې ده. درې څلور ملګرو دا پوښتنه کړې ده چې آیا خپل فامیل راوستلو لپاره موږ وکیل ونیسو، د وکیل نیولو ضرورت شته او که نشته. دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ډېره مهمه موضوع ده. زه داسې ډېر ملګري پېژنم چې هغو خپل فامیل راوستلو لپاره دوی وکیلانو ته مختلف وکیلانو ته ورغلي دي، دوی هغو ته پیسې ورکړي دي، په بدل کې ورته وکیل صرف او صرف یو رندیو نیولې ده، یا په ایران کې د فرانسې په سفارت کې یا په اسلام آباد کې پاکستان سفارت کې. دې نه علاوه چې کوم دی وکیل ورته نور هیڅ کار نه دی کړی او نه وکیل کوم کار کولی شي. نو زما تاسو ټول ملګرو دا غوښتنه ده چې تاسو ته د فامیل راوستلو لپاره د وکیل نیولو هیڅ ضرورت نشته دی. وکیل هیڅ رول دی کې نه لري. وکیل هیڅ تاسو دپاره هیڅ تاسو فامیل راوستلو کې هیڅ کومک تاسو سره نشي کولی. تنها یو ایمیل چې هغه رندیو دپاره تاسو دپاره یو ایمیل وکړي، دغه ایمیل تاسو خپله هم کولی شئ. تاسو خپل سوسیال په ذریعه هم کولی شئ، خپل ملګري ته ووایئ، د ملګري په ترو هم کولی شئ. خپله هم تاسو د خپل ایمیل نه په ایران کې د فرانسې سفارت ایمیل راواخلئ یا په پاکستان کې چې کوم د فرانسې سفارت دی د هغو ایمیل له ګوګل نه پیدا کولی شئ او هغې باندې تاسو ورته یو ایمیل لیږلی شئ او د رندیو د وخت اخیستلو غوښتنه تاسو کولی شئ. کله چې تاسو وخت والئ نو ستاسو فامیل هلته بیا په هغه مربوطه سفارت ته ورځي او هلته انټرویو ورکوي. کوم ملګري چې وکیل ته ورغلي، مختلفو وکیلانو زه چې څومره معلومات لرم دوی نه 800 او 1000 روپۍ اخیستي. 800 یا 1000 یورو صرف دې دپاره اخیستي چې صرف ایمیل ورته وکړي. د دغه 800 یا 1000 یورو په بدله کې وکیل ورته صرف او صرف سفارت ته یو تش ایمیل کړی رندیو دپاره، رندیو غوښتنه یې کړې ده. دغه غوښتنه تاسو خپله هم کولی شئ. نو تاسو ولې 800 یا 1000 یورو صرف او صرف یو ایمیل دپاره ورکړئ؟ نو زما په نظر تاسو هیڅ ضرورت نشته چې تاسو وکیل ونیسئ. وکیل هیڅ رول نه لري دی کې او نه وکیل کوم کار کولی شي. صرف او صرف دغه ایمیل تاسو وکیل کولی شي او دا ایمیل تاسو خپله هم کولی شئ. د سوسیال په طریقې کولی شئ، خپله ورته ایمیل کولی شئ یا د کوم ملګري په تر ورته ایمیل کولی شئ. نو که کوم ملګری داسې اراده لري تاسو هیڅ ضرورت نشته تاسو وکیل ونیسئ. خپل وکیل خپل کیس چې کوم دی تاسو خپل سوسیال سره هم شریکولی شئ، خپله کوم ملګري سره هم شریکولی شئ، خپله هم دغسې دغه دوسیه مخکې وړلی شئ. او څه وخت مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه، زما په یوټیوب باندې یو ویډیو موجوده ده. ما د یو ادارې په اړه باندې یو ویډیو جوړه کړې وه. دلته په پاریس کې یوه اداره ده، په پاریس کې چې هغه ملګرو سره ډېر کومک کوي چې کوم ملګري غواړي خپل فامیل راولي. نو تاسو هغه ویډیو کتلی شئ زما په یوټیوب چینل باندې. هغې کې مکمل معلومات ورکړي چې هغه اداره په کوم ځای کې ده، هغې ادرس کوم یو دی او تاسو څنګه هلته ورتلی شئ او کوم کومک تاسو سره هغه اداره کولی شي. نو هغه ویډیو تاسو ما په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ. نو مننه ملګرو. که هر ملګری څه پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې کولی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې خامخا جواب درکوم. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه